الله اکبر ارتال الثوار. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د سوریې دولت مخالفې ډلې له دوه ورځنیو جګړو وروسته پرون د دغه هیواد د دوهم لوی ښار حلب سیمو ته ننوتل. په سوریا کې د دغه هیواد د حکومت مخالفینو پرون جمعه د حلب ښار د لویدیځو په لمنو کې دوه موټر بم چاودنې وکړې او ورپسې یې له دولتي ځواکونو سره جګړه پیل کړه. ځینو ترکي رسنیو له سیمې راپور ورکړی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو د حلب پر 80 سلنه سیمو ولکه ټینګه کړې ده. د سوریې رسنیو هم پرون د دغه حملو خبر ورکړی او ویلي دي چې د حلب پوهنتون ته نږدې د ښار په مرکز کې یو توغندی لګېدلی چې د دوه محصلانو په ګډون 4 کسان یې وژلي دي. مرستندویه ټولنې وایي چې د دغه جګړو په نتیجه کې زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بېځایه شوي او ځینې عامه خدمات په ټپه ولاړ دي. د سوریې حکومت تر اوسه د سوریې په ختیځ ښار حلب کې د نښتو او د وسلوالو مخالفینو د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې پوځي چارواکي چې د سوریې د اپوزیسیون ملاتړ کوي وایي چې پر حلب حمله یو ځانګړې سیمه کې محدود عملیات و چې د دوی په وینا له هغو ځایونو څخه د استوګنې پر سیمو حملې کېدې. ترکی چارواکي دا هم وایي چې له دې سیمو څخه د ترکي ځواکونو په شاتګ د دې سبب شو چې وسلوال پراخې حملې وکړي. دا له شاوخوا 8 کلونو وروسته پر حلب د وسلوالو مخالفینو لومړی برید دی. په دې سیمه کې د سوریې دولتي ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات وکړل او هغوی یې له دې سیمو وایستل. او وروستی خبر دا چې مولانا فضل الرحمن وایي چې د پاکستان حکومت د ولس په رایو نه بلکې د پوځ په رایو انتخاب شوی. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا پر پاکستانی امنیتي ادارو یا اسټیبلیشمنت په سیاسي چارو کې د لاسوهنې تور پرې کړ. نوموړي د نومبر پر 28 د سیند په سکر کې د خپل غوند له لوري د سیند باب الاسلام په نوم غونډې ته په وینا کې وویل د اسټیبلیشمنت او د شخصي ګټو غوښتونکو سیاستوالانو د ناسمو تګلارو او خراب واکمنۍ له وجې په پاکستان کې وضعیت خراب دی. د خلکو وینې بهیږي، حقونه یې غصبیږي او د ولسونو وسایل غلا کیږي. نوموړي یو ځل بیا وویل چې سږ کال د فبرورۍ پر 8 شوي انتخابات یې نه منلي ول او نه یې مني. د زیاته کړه چې د انتخاباتو په نتیجه کې جوړ پارلمان د ولس د غوښتنو ښکارندویي نه کوي. مولانا فضل الرحمن تر دې مخکې هم په بیا پر امنیتي ادارو په سیاسي چارو کې د لاسوهنې تور پرې کړی چې پوځ یې ردوي. پوځ وایي چې په سیاست کې هیڅ مداخله نه کوي او یوازې د جمهوري حکومت ملاتړ کوي.